بسم الله الرحمن الرحیم. نن درس زمونږ د بسم الله الرحمن الرحیم په باره کې دی چې آیا کله مونږ چې دی په مانځه کې قرأت شروع کوو نو بسم الله الرحمن الرحیم به ویو او که نه به ویو. بیا کله چې مونږ الحمد شریف ختمه کوو آیا په دغه دوران کې به مونږ بسم الله الرحمن الرحیم ویو او که نه ویو. د دې ټولو خبرو وضاحت درته انشاءالله نن کومه. په دې خبره باندې ځان پوه کې چې فرض مونځ وي، سنت مونځ وي، نفل مونځ وي، واجب مونځ وي، هر یو مونځ وي، د ټولو په هر رکعت کې په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دی. اوس چې کله مونږ ثنا شروع کوو نو د ثنا الله او بسم الله ویل دی. اوس یو انسان غلط شولو، ثنا ته نه پاتې شوله، سبحانک اللهم ته پاتې شو، ډایرکټ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو، خیر دی ترتیب ته غلط شو، هیڅ خبره نه ده. دوباره ترتیب ټیک کې مخکې د ثنا وی، بیا چې دی اعوذ بالله، بیا بسم الله، بیا الحمد. یو کس دی هغه مخکې چې دی هغه چې کوم دی مخکې چې کوم دی شروع شو او دې کس سبحانک اللهم وویلې او بیا ډایرکټ د چې کوم دی بسم الله الرحمن الرحیم وویلې، یعنی ترتیب ته غلط شو. خیر دی بیا دې چې کوم دی وکړي مخکې دی چې کوم دی اعوذ بالله وی او بیا دې بسم الله وی. په دغه ترتیب سره د دوی دغه ترتیب دوباره چې کوم دی هغه ټیک کېدی شي. اوس دا خبره چې یاره مونږ کله لکه لومبي رکعت کې کله مونږ چې کوم دی د سبحانک اللهم ختمه کړه، بیا خو چې دی اعوذ بالله بسم الله به دواړه ویو. کله مونږ یو رکعت وکړو او دویم رکعت ته راپاسو آیا په دغه دوران کې به مونږ بسم الله الرحمن الرحیم ویو او که نه؟ نو اوس مې درته ویلی چې په هر رکعت کې په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دی. خو اوس یو خبر یاد ساتئ، یو کس دی او هغه بسم الله الرحمن الرحیم د سنت نه دا دغه دی کله چې ته الحمد ختمه کړه او یو سورت شروع کې آیا دغه ټیم کې بیا بسم الله الرحمن الرحیم وی او که نه به وی؟ نو په دغه ټیم کې علماء احناف فرمایي چې دغه ټیم کې صرف اجازه شته، که چا په دغه ټیم کې بسم الله وویلې خیر دی اجازه شته، خو لیکن سنت طریقه نه ده. سنت طریقه صرف په اول شروع کې ده. بله خبره بسم الله الرحمن الرحیم چې مونږ ویو مونږ به دا ځان سره پټ ویو. د پټ ویلو مقدار څومره دی هغه ورته اوس ویمه. دغه رنګې کله چې مونږ الحمد شریف ختمه کو او بیا وروستو آمین ویو نو چغې به نه وخو او نه په زور سره چې آمین، بلکې ځان سره به پټ وی آمین. آمین دا ځان سره پټ څنګه وی؟ نو په داسې ترتیب سره وی چې ته په خپله ایله په خوارو باندې واړې، لکه بعض وی آمین دغه رنګې تیز نه دی راغلی بلکې ورو ویه دغسې انداز کې چې ته په خپله دغه چې کوم دی الفاظ ورې. یو بله ډېره زیاته اهمه خبره ده، بعضې کسان په دې مانځه کې وایي سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد. آیا دا جایز دی او که دا نه دی؟ نو زموږ په ذهن کې صرف دغه یو دی چې کوم موږ زده کړی دی ربنا لک الحمد، نو زموږ ذهن کې اوس صرف دی چې به دا جایز دی او نور جایز نه دی. نه، یو څو کلمات داسې دي چې هغه احادیث مبارکونه ثابت دي او نو که هغې کې هر یو چې کوم دی کلمه چې ادا کړه هغه ټیک ده. کله چې امام ووایي سمع الله لمن حمده او د هغې نه پس به مونږ رو ویو ربنا لک الحمد، په ټولو کې بهترین دا چې کوم دی کلمات دي ربنا لک الحمد. اوس یو کس ودرېدو هغه وایي اللهم ربنا ولک الحمد، دا هم جایز دی. بل کس ودرېدو هغه وایي اللهم ربنا لک الحمد و پکې ونه وایي، دا هم جایز دی. بل کس راشي هغه وایي ربنا ولک الحمد، دا هم جایز دی، دا حدیث مبارکانه ثابت دی. او بل کس راغی هغه وایي ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد و پکې ونه وایي، نو دا ټول جایز دي. د دې نه علاوه نور الفاظ که څوک وایي هغه چې کوم دی غیر جایز، او دا ځکه جایز دي چې دا ټول الفاظ احادیث مبارکونه ثابت دي. په دې کې هر چا چې کوم دی هر یو وویلی د ټولو مونځ هغې سره کېږي. خو البته په ټولو کې بهترین چې کوم دی د دغو دی چې کوم دی په ټولو کې بهترین کلمات چې دي هغه ربنا لک الحمد دي.